اختر د شپه او ورځې یو بلاګ درته جوړوم. دا دې ماچي سوداوي شروع دي. یوه د ما تا ته مال بلاګ شروع کړه. 400 ایرات بازار ټول انشاءالله در عالم دغه مارکیټ کې به هم وګرځي. ببین دا ټول د زویا د پښو چپلان دي. چی شکایه؟ ښه چی شو دی؟ شهیدان چوک باندې وینې په خیر یې؟ شپې ورځې په خیر دی؟ هلې موږ هم ځان راورسو. زویا څه دي؟ دا د لیمبو اوبه دي. ښه دا د ماشاءالله ماچیه. بله ورځ یو چا راته ویله چې راسره ووینو. ودرې اختر د بازارو او تیاریان دی د کلچو والا هغه ته مو ورولم. سلامونه خلک چې دي ډېره مننه ژوندی اوسې. زه ګرځو سوداوي شروع دي. سمه ده شاه بازار په طرف باندې و د دې شان سیزن دی. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله من یم چې ټول په جوړ او روغ یاست. کندهار ښار دی، د اختر شپې او ورځې دي، د پنجشنبې ورځ ده، 4 تاریخ دی د خیره سره. نو دا د اختر د شپه او ورځې یو بلاګ درته جوړوم. په دا ښار کې ګرځم، تاسو راځئ بلاګ تعقیب. دا دې وینې دا ټول بس کلچې دي ماشاءالله، ښایسته ښایسته کلچې دي. ته وګورئ څنګه دي کلچې انډیواله؟ په خیر یې؟ جوړې ښه؟ من په څو دی؟ من په 480 غواړي. 480 دا ګرانې سوي نه دي؟ بالا خو دغه اوس لا ارزان سوي په روز کال په 480 غواړي. ښه ماشاءالله. دا دې وینې سوداوي شروع دي. نو بالا دغه یوه د اختر شپه به سبا یې انشاءالله تعالی سبا دی. بالا دام دی نو شپه بالا کې راکار راځي نو. زه صحیح ده. زه ډېره مننه. خیر شه دا دی کلچې. داسې به وګرځېږو. نورې مخ ته هم شته. نو دغسې پسې ځو د خیره سره. دغه د نوی سړک دی، د بمبارې سړک دی. د دې ځای څخه پسې ځو او راسره هم زویا ده. زویا څنګه یې؟ ما تا ته مال بلاګ شروع کړه. اختر خو نو د کوچنیانو یې اصلا د زویا او د ذکرا دی. تور ته خوشحاله یې وه؟ اختر ته ډېره خوشحاله ده. بله اوس هم پر ګوتو حسابونه ورته کوي. دا دې کلچې ماشاءالله. نو دغسې ګرځو د خیره سره. شاه بازار، 400 ایرات بازار ټول انشاءالله در باندې وینم. تاسو راځئ پر بلاګ خوند راسره واخلئ. هم د کلچو بازار دی. نو زویا مې راوستلې ده چې ما دا وویني دا ځایونه او خوند ځینې واخلي. د وینې ماشاءالله ښایسته ښایسته کلچې. دلته دې زما یو ملګری دی دا کلچو والا، هغه ته مو ورولم. سلامونه جوړ په خیر. څنګه یې ښه؟ په خیر یې؟ شپې ورځې په خیر دي؟ کارونه په خیر دي؟ دا دې ماشاءالله کلچو ته وګورئ. یا څنګه دي کلچې څنګه دي؟ ته څنګه جوړې په خیر یې؟ دا دې کلچې چا ما درته وویل. ښه زویا کومه کلچه خورې؟ کومه یوه خوندوره ده؟ ته راکړه یو دانه.
څنګه ده دا کلچې دي نو ولاړو درڅه ډېره مننه ژوندی اوسې زه ګرځو ستا په اجازه خدای په امان نو دا کلچې مو ولیدلې دا هغه بیا سوداوې شروع دي دا ځایونه نو لږ راشکش لري ته دا موټران نه دي بند کړي نور کلونه خو یې بندوله دا نو خاص کلچې وکیکان دي روان یم ځمه د شاه بازار په طرف باندې دغه ځایونه چې دي دا نو بس د ترکاریانې دي د کور په دې ځای چې ولاړ سم په شاه بازار کې نو بیا د اختر ښه ماحول شروع کېږي د خیره سره دا ځای به وینئ تاسې چې څونه رش دي او سوداوي خلک رانیسي مثلا دا ترکاریانې دي بینډۍ دي اوس خو نو د بینډیو د بانجڼو د دې شیانو سیزن دی کندهار ښار کې داسې به ولاړ شو دې ځای سیمار یوازې ووځم څونه رش دی داسې به ولاړ شو زویه دا د شاه بازار ته راورسېدو دا د ماچې ماشاءالله دلته نو د یو موټرسایکلانو ډېر مزاحمت جوړ کړی د ګاډۍ والا سره به ډېر احتیاط کوو اوس لږ څه فرصت شو نو زه به ګرځم بالا د خیر تاسو یې راسره وینئ له سوداوي زویا هم راسره ده زویا ته مخ ته نه ځې دا څه شی زویا تږې یې زه تږې یم واخه ویې څښه کوچنی ستا تر دې کوچنی ګیلاس ته یو کوچنی ګیلاس راکړه روح افزا دی اوه دا د روح افزا ماشاءالله ریحان دې مو راچولی دی دا تږې ده واخه ویې څښه دې خواته بیا دا د ماچې و شیان خرڅېږي څو کېږي حاجي استاز ډېره مننه ژوندی اوسې خیر ډېره مننه حاجي استاز خیر یاست نو دا د زویا خو تږې وه دغه کار وسو نو ډېر رش کش دی ما فکر کوئ چې دونه رش به نه وي مګر رش ډېر دی زه به پکښې ګرځم تاسو یې راسره ګورئ باره به خبرې به ډېرې نه کوو د چش 40 روپۍ دې پر باندې دي ښه څه دې کړې زویه ښه دا دې ماشاءالله ماچې نور نو دا ژړې ژړې ماچې چې دي بیا ژړ ژړ ساټونه هم پسې پر زړولي یا دغه د اصلي ماچې
ګرمي ده او یو خو عموما ګرمي ده او بل په دا رش کې بیا بیخي ها بیا دلته بیا دا وریجو پیرکیانو دا شیان خرڅېږي په روژه کې خو نو دا نه وي په کوچني اختر کې او دلته داسې به ولاړ شم دا خوا یو څه فرصت یو دانه سات کورو دا د زویا دا ستا د خوښې شیان دي نو کوریزې وکوو نو دا شیان دي په 200 په 250 ټول بله ورځ یو چا راته ویله حاجي ماما راته ویله ول تاسې کوچنی وې ول تا ما ته ویله تا ول عجبه خلک دي موټرانو ته ولاړ دي منظرې نه کې کوي نو دې خواته که دا د وچې میوې دوکانونه دي هغه خوا ډېر رش لري وای او ټوکه یې کړې ده صرافي والا ته وایي وایي پیسې در سره دي ته خوا بده دا چې زویا ستا د خوښ شیان دغه دي وینې دا ستا د خوښ شیان دې خواته به ولاړ سو د وچې میوې دوکانونه به هم تاسې راسره ووینئ دغه دي ماشاءالله دې خواته یو څه باد هم چلیږي او سایه هم ده زویا ډېر زور وي څه شي غواړې ها داسې به بېرته ووځو دا ځای رش لري سرپوښه بازار ته مو بیا انشاءالله د اختر په شپه باندې بیایم چې یو د موټرسایکلان یې بند کړي وای نور بیخي کار سمېدی ماشاءالله داسې ښه جم جوش بازار دی دا ځای بیا ښه سایه کړی هم دی نو نور بلا 400 ته رسېدلي ګرمي هم د زویا ودرې داسې درځه اوس یې بیا زویا خواره کوي راخوش کړې خوږه کړې کوم ځای در خوښ کوي لاس یې در خوښ کوي دا د چارسو پر چوک باندې ولاړ یم داسې رش دی یا وګورئ دې خواته وګورئ رش خو وینئ ماشاءالله داسې کومه خوا اوس ولاړ شو دې خواته وګورئ څه شی دی
ماشاءالله داسې ته وګورئ تر شهیدانو چوکه پورې ځای نشته او داسې هم ځای نشته. اوس به داسې ولاړ شو سیده او بیخي راشکش دی او ها داسې لوړ یې د 4 چوک باندې ولاړ یې ته وګورئ څنګه ار دی دا د ما وګوره. داسې به اوس ولاړ شو څوکه څوکه تر د شهیدانو چوکه پورې. رالاکه رالاکه زویا چې چابکه شه در چابکه شه در چابکه. دا ځای نو بیا د شپې هم در باندې وینم خو اوس به دغسې پکښې تېر شو وینئ ښه دسملانو دا شان راشو کش بازار د 400 چوک مو ولیدی. دا د وینې دا بیا فالوده ده زویا فالوده دې خوړلې ده دا دې د لیمبو اوبه. فالودې څنګه خوند دی زویا ها خوند نه درکوي؟ فالوده بیا زویا خپل شوقیان لري. د هغه ځای څخه ډېر رش معلومېده یې مګر د دا ځای څه نه معلومېږي چې په راګډ شو. یا د هغه ځای چې ما دا شهیدانو چوک ته وکتله هم ډېر رش معلومېده یې. ګرځو به دا بیا دلته هندارې او مثلا دا شان دي. دا اوبه د څښلو شیان چې دونه ډېر دي خو دلته هوا ګرمه ده د دې اوس تقاضا زیاته ده د دې شیانو نو دا څښلو د شیان زیاده کپسونه یې را روان کړي دي. اکثره خلک بیا داسې وي چې دلته دوکانونه او دا شیان کوي وخت نه لري یا یوازې نو به داسې دلته څه پرې پېښ دلته یې هم رانیسي. بله نو موږ هم دا د نوي سړک یا هرات بازار ته را رسېدلي. زویا سمه مې ستړې کیا وه ستړې شوې څټ دې ته یې تک تور شو اختر ته اختر ته دې څټ تک تور 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 څټ دې ته اختر ته وه څټواش لرې څټواش دې رانیولی دی ذکر راسې ما ته ویله ما چې ډېر قدم کولی و زویا ولې چې پر پښه باندې زور وکړم بد خوند راکړي. دا دی نور نو موږ هم بالا تقریبا هغه د اختر د بازارو پر هغه مهمو ځایو باندې راګرځېدلي نو نو شهیدانو چوک ته رسېږو د خیره او بل موټر ته به نور ځان رسوو ګرمي ده ځکه که زموږ ګرمي نه کېږي د زویا کېږي اوه نه کېږي زویا بیا بیخي تکړه ده هسې تکړه نجلۍ ده ماشاءالله. نو بیا به انشاءالله بل بلاک د خیر سره د اختر په شپه درته جوړوو انشاءالله تعالی. د اختر د شپې افراد دي ګنۍ دي د ګني اوبه او پهلوان خو د دلته داسې ښه په خوند ویده دی په دا ګرمي کې. او بیا د عطرو دکان دی زویا دی خوش کالی دی او زویا دا مارکیټ ته رالم دا مارکیټ کې به هم وګرځېږو داسې به یې وارې وګرځېږو څنګه یې په خیر یې بیا راځم
دا د بستانو دې مارکېټ ته نو زه دی ډېر نه یم راغلی نن به داسې پکښې وګرځېږو وینې چمپلان دا شیان ښه غټ مارکېټ دی ناسبه پکښې وګرځېږو صدرۍ ټیم خو نو نه دی اوس چې صدرۍ موږ رانیسو اسمالونه د نو چمپلانو دا شیان هم دي و دا د زویا د خوښ شیان ببینیم دا ټول د زویا د پښو چمپلان دي شما مشكلة ولا جيو څنګه چی شکایه شکلاتكم وكرات ښه دا کلاس نو بس د مارکېټ دغه دې د زویا د خوښ شیان کالي در رانیسم زویا ها که تا خو کالي کړي دي اوه نه دې وویل چې مې را رانیسه لکسې ورته اراده دې وه زه یې نه شم در خوښولی بیا ستا پلار در خوښوي هغه درته وایي وایي دا ماډل صحیح دی را دې خوا څه موسیقل دې ونه وي دا بیا نسوار دی نسوارو ډبلیان دي دا شیان بیا د اینې دوکان دلته په ژمي کې هغه بیا مسالې و دا شیان دي دی چې د جوزو د پالودیو شریخو د دې شیانو دوکانونه دي دا ځای دی څه شی دی دا د امادګي هم نیول کېږي شهیدانو چوک باندې وینې الله پهلوانه لاس دې رامات کړي اشارې پر لګوي اشارې پر لګوي د مخصن دپاره د موږ هم ځان راورسوئ شهیدانو چوک داسې بېرته ځو اوه داسې به ولاړ شو بالا موټر ته ګرمي مو هم سوې ده یا یو موټر خو راسره دی وایي چیرې ځې مال موټر راسره شته نو بس د کندهار ښار عمومي جاده ده هلته دغه نوي سړک یا د امام بارې سره مو نږدې موټر درولی دی پر دغه ځای مو موټر پرېښوئ ولې چې هغه نور ځایو ته لارې بندې وي او بیا به ووایي هم نه ځکه چې دغه څنګه شیان دي په دې خاطر مو نه به وایي چې موږ د چا د اذیت سبب ونه ګرځېږي لاره بنده نه شي موږ به هم وسایو خلک به هم وسایي دلته بیا دا د موټران د ډیکوریشن سامانونه خرڅېږي وینې دا د موټر د سیټ پوش دی غالۍ دی بل داسې یو شی دی که اوس زه دې خوا ته ورسمه دغه وینې دلته بیا دغه شیان خرڅېږي د اختر په سودا کې دغه هم راسره ووینئ د اختر په جمع جوش کې موږ هم
بیرته موټر ته رسېدلي دغه سایډ کې دا ښایسته پلازې دي او دغه د کندهار دغه پخواني سالونو د واده د سالونو څخه دي. دا و زموږ د نن ورځې یو بلاګ د اختر د بازارو او تیاریان. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی زویا ساعت تېر شو ډېر که لږ، نو بیا چې د اختر په شپه یو بل بلاګ ته ستاسو خدمت ته حاضرېږو. ښه وخت ښې چارې، د الله په امان. بای بای.